چې څوک په فرض مانځه پسې 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه الله اکبر وایي، نو چې دا څلور کونجه دنیا د سرو زرو د سپینو زرو ډکه شي او هره ورځ صدقه کوي، نو بیا هم تر د ثواب سیوا دی، بیا هم تر د اجر ډیر دی. او د دې حدیث یو راوی دی ابو صالح په نوم باندې، هغه وی ابي هريره رضی الله عنه ته فرمایل چې دا وایي نو دا به نبی علیہ السلام په دې خلاص پر بندونو باندې کولې، په دې بندونو نو بیل بیل مو یو ځله یو شنه وایي، لکه سبحان الله الحمد لله الله اکبر، سبحان الله والحمد لله والله اکبر، سبحان الله والحمد لله والله اکبر. بیل بیل کې کیم څه نقصان نه جایز ده، خو یو ځل باندې وایي په دې خې ګوتو باندې دا 15 ګوتې دي او درې بند دي، نو چې دوه ځله یې تیش یو پر پاسه کا. دا الله رسول دې غریب صحابه ته وایي وای چې دا څوک وایي هیڅوک ته بر نشي تللی په نیکو کې، هیڅوک به ته غوره نه وي. دا عمل ډیر آسان دی،